تر هر څه د مخه غواړم د افغانستان د ټول سکتور په نمایندګۍ خپل تسلیت زموږ ستاسې د هیواد د بچانو چې پرون په زلزله کې خپل ژوند د لاسه ورکړي، کورونه یې د لاسه ورکړه، خپل عمیق تسلیت وړاندې کوم. او موږ به خپل هراتی ورونه افغانان به هیڅ وقت یوازې نه پرېږدو. ما د خدمت شان هستیم. سکتور خصوصی افغانستان همیشه د خدمت مردم افغانستان هستند، خصوصا به هدایت خاصی زعمای کشور ما محترم رئیس کمیسیون اقتصادی ما از بیانیه عام تام انشالله حمایت میکنیم و انشالله هستیم. نن زموږ دریم کال دی چې افغانستان هوایی دهلیز خودکفایي ته رسي. دا دهلیز 15 کاله شپږ کاله وړاندې د خارجانو په کومک فعاله سوی و، خو 3 کاله کېږي انشاءالله الحمدلله د خودکفایي ولور ته موږ روان یو. او دا دهلیز افغانانو په لاس، د افغانانو په توسط، د افغاني سوداګرو په موټ او کومک او د افغانستان د اسلامي امارت خصوصا ستاسو د خاص هدایت په اساس باندې دا دهلیز پر مخ روان دی. او انشاءالله نن یې د دریم کال غونډه ده چې موږ دا تجدیدوو او ځي. تیر کال هم تقریبا په حضور کې د 2000 ټنو یا د 2500 ټنو په شاوخوا کې تنها موږ د هوایي دهلیز د لارې واستول چې په میلیونو ډالر د افغانانو جیب ته رالل او خپل په معیشت کې کار ځنې واخیستی. همدغه ستاسو حمایت دی چې نن افغاني ثبات لري. نن د افغاني ثبات ودې ته ورسېدي. که دا زموږ د صادراتو نه وای، ستاسو حمایت نه وای، دا د افغاني ثبات به تر دې ځای پرې نه رسېدلی. د افغانستان ټوله خلک په دې باندې اوس متیقن دي چې موږ به خپل افغاني استعمالو او د افغاني اعتماد زموږ اعتبار په دنیا او په جهان کې راکوي.